یو کس وفات شوی دی او ښځه ترې پاتې شوې ده او 3 لوڼه دي او مور پلار یې ژوندي دي، نو دوی ته به په دې میراث کې څومره برخه میلاوي؟ جواب د دې مسلې هغه دا دی، ګوره یو داسې عام تپوس وشي لکه څنګه چې دا دی، یو سړی مال وښیي چې یعنې زما دومره د دغه مړي دومره مال و، دومره یې ځمکه ده، دومره داري دا تقسیم ورکړو، هغه جدا مسله. دلته موږ چې کله عام جواب ورکوو نو موږ حصه ښایو، لکه چې کله وویلی شي نیمه او د هغه مړي نه 80,000 روپۍ پاتې شوي دي، نو نیمه یې څو شوه؟ 1,000. یا ځمکه ده نو نیمه ځمکه هغه به یې لاړ شه اندازه ولګوو چې څومره ده نیمه، یا 8مه حصه یا 4مه حصه. دلته صرف برخه بیانولی کېږي. اوس د دې سړي ښځه ده، 3 لوڼه دي، پلار یې دی او مور یې ده. قرآن کې چې کوم تقسیم شوی دی د هغې په رڼا کې اول به پلار له راشو، نو پلار ته او مور ته هم دواړو ته دوی ته به شپږمه حصه میلاویږي، 6مه د پلار 6مه د مور. الله قرآن کې ویلي ابویه لکل واحد منهما السدس مما ترک ان کان له ولد، که چېرته د دې مړي بچی یي نو مور پلار دواړو دپاره 6مه حصه ده، ځکه چې هلته بچی شتي. بچی د دې سړي شتي که نه؟ څه دي؟ 3 لوڼه یې دي. ښځه به د ده 8مه برخه اخلي ځکه چې هلته بچی شتي، او که دا بچی نه وي بیا هغې 4مه برخه. او قرآن کې الله وی فإن کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم، که ستاسو بچي وو یعنې مړه شوئ تاسو او ستاسو بچي وو نو ښځو ته به 8مه برخه میلاویږي. 2 لوڼې دي نو دوی ته به د 3 2 برخې میلاویږي، ځکه چې یوه هغې ته خو نیمه میلاویږي که نه، خو دا 2 دي. او الله قرآن کې فإن كن نساء فوق 2 که چېرته زنانه د 2 نه زیاتي، 2 یا 2 نه زیاتي، فلهن ثلثا ما ترک، نو هغوی له به 2 ثلث ورکوي، او ثلث 3 حصې ته وایي. نو معنی ده چې مال 3 حصو کې تقسیم شي، د دې دا 2 به دوی ته میلاویږي، ثلثین دې ته وایي. په دې طریقې سره به تقسیمیږي. او په اصل کې دا مسله چې کومه ده په دې کې عول هم راځي، او اصل کې مسله د 40 ده بیا 20 ته وړي، د ځان له تقسیم دی. او د فرایضو دا علم چې دی دا ډېر ناشنا ګران او خوندور علم دی چې کله سړی دا تقسیموي او د دې خپل تفصیل. دا م یو سوال د میراث سره تعلق ساتي. دا رور وایي چې زما رور مړ شوی دی، زما د پلار د مرګ نه وروستو نو د هغه زامن دي، د زامنو ته به په دې میراث کې برخه میلاویږي که نه؟ سوال باندې پوه شوئ؟ رور کله مړلی؟ پلار د مرګ نه وروستو. دا یاده کوي دا مسله، دا مانه ډېر تپوسلی کېږي دا مسله چې رور یا زوی به ووایو، زوی چې کله د چا په ژوند کې مړ شي، په ژوند کې مړ شو، یعنی نیکه ژوندی دی، خبره ده نو څه وکړو؟ نیکه ژوندی دی، پلار د دوی څه شو؟ مړ شو. وروسته بیا پلار مړ شو، نیکه مړ شو چې هغه نیکه عفوا، وروسته بیا نیکه مړ شو. اوس مال تقسیمیږي. خلک سوال دا کوي چې د دې نو څه، د دې نیکه په دې مال کې برخه شتي او که نه؟ ځکه چې د دوی د پلار خو هم د هغه زوی و. نو جواب دا دی چې دوی پکې برخه نشتي. ولې؟ ځکه چې کله چې د پلار مړ شو، د دوی د پلار چې کله مړ شو نو د سره څه نه و، مال د نیکه و، مال د هغه د پلار و، د هغه سره خو څه نه و که نه؟ بیا کله چې هغه مړ شو نو د هغه 2 قسمه بچي پاتې شو، یو زامن دي او دویم نوسی دی. نوسی بچو کې راځي. قانون دا دی چې نږدې رشته دار لرې رشته دار ختموي. نو زوی نږدې دی که نوسی نږدې دی؟ زامن نږدې دي. نو دې زامنو د لاسه دغه نوسو ته برخه نه میلاویږي. سړی وایي چې دوی پلار، نو د دوی پلار خو برخه اخیستې نه وه، خو مړ شوی دی، خو نیکه لا ژوندی و. نو اوس به څه کېږي؟ اوس یو څو طریقې دي.
د دوی یو ټاکلی شوې برخه په شریعت کې نشته، خو دوه کاره دي. داسې ټیم کې نیکه له پکاري چې هغه وصیت وکړي د مال په درېیمه برخه کې، ځکه چې وصیت د درېیمې نه زیاته کې نشي کولی چې یاره دومره دومره مال دا به زما دین وصوله ورکوي. ته پته چې لکه موږ دغه زوی مړلی بیا به وروسته مال تقسیمیږي او دوی ته به څه نه میلاویږي. دویمه طریقه دا ده چې په دې رونو کې سړیتوب وي، کوم چې د دې هلک د دې ماشومانانو ترونه وي، لږ سړی ځان کې دې ته هم نه پروت چې یاره شریعت کې څه شتي او که نه که نه موږ 1 روپۍ نه ورکوو. یو شی داسې هم دی چې هغې ته سړیتوب ویلی کېږي.